د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. سلام ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې ترسره شوي بریدونه وغندل او په ټینګار سره یې د بیا تکرار مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه راز د پاکستان سفیر ته اعتراضي لیک ورکړل شو تر څو د خپلو مشرانو ته یې ورسوي. یاد برید نن سهار شاوخوا 3 بجې ترسره شو چې په ترڅ کې په لسګونه افغانان ووژل شول. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي چینل در سره سبسکرایب کړئ.